څوک د بغاوت په سزا قتل کړي څوک د بغاوت په سزا قتل کړي څوک د محبت په ګناه قتل کړي مونږ به پکې هم د ګل گزارو کو مونږ به پکې هم د ګل گزارو کو یو رقیب په مخ کې زما قتل کړي او چرې د یزید سندره نه وایم چرې د یزید سندره نه وایم څوک د حسین غوندې ما قتل کړي واه ډېر ښه بیا وایي سر چرې د یزید سندره نه وایم چرې د یزید سندره نه وایم څوک د حسین غوندې ما قتل کړي بیواره مې د اوښکو په شکال را تازه کېږي دا میاشت د محرم چې کال په کال را تازه کېږي واه واه ډېر ښه سر بیواره مې د اوښکو په شکال را تازه کېږي دا میاشت د محرم چې کال په کال را تازه کېږي د صبر د برداشت د صداقت د قربانو د صبر د برداشت د صداقت د قربانو یادونه د عظیم نبی د آل را تازه کېږي واه 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 بیا وایي سر د صبر د برداشت د صداقت د قربانو یادونه د عظیم نبی د آل را تازه کېږي بله ټوټه دی چې وس دې کړو خو تا ټیک نه کړو سر وس دې کړو خو تا ټیک نه کړو سر پلار دې ولړو ور د خیبر واه نیکه ستا و د رب دلبر وس دې کړو خو تا ټیک نه کړو سر پلار دې ولړو ور د خیبر نیکه ستا و د رب دلبر ان شانئک هو الابتر ماشاءالله ماشاءالله سر مننه دي بل ټوټه دی چې موسی فرعون کده نمرود او ابراهیم د قصې موسی فرعون کده نمرود او ابراهیم د قصې یزید د تور شپې پرنګ حسین د سپینه سپوږمۍ موسی فرعون کده نمرود او ابراهیم د قصې یزید د تور شپې پرنګ حسین د سپینه سپوږمۍ که مواخات د ځنې خال دی د امت د تاریخ که مواخات د ځنې خال دی د امت د تاریخ کربلا داغ دی په تندي د اسلامي ورورولۍ واه 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 بیا وایي سر ډېر ښه دی که مواخات د ځنې خال دی د امت د تاریخ کربلا داغ دی په تندي د اسلامي ورورولۍ اوس د حضرت علی کرم الله وجهه په درناوي کې یو منقبت وړاندې کوم څه مات ګوټ ټکي ارشاد ارشاد په مرتبه کې له همه یارانو برد علي په مرتبه کې له همه یارانو برد علي حضرت د علم خاریه ده د دې ورد علي حسن حسین زهرا زینب د اکبر اصغر دي واه حسن حسین زهرا زینب د اکبر اصغر دي د دغه واړه ملغلرو سمندر دی علي ډېر ډېر ښه حسن حسین زهرا زینب د اکبر اصغر دي د دغه واړه ملغلرو سمندر دی علي چې د الله او د رسول په راز و نیاز شریک دی چې د الله او د رسول په راز و نیاز شریک دی چې بختور دی نو بېشانه بختور دی علي واه 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 بیا وایي سر ډېر ښه دی چې د الله او د رسول په راز و نیاز شریک دی چې بختور دی نو بېشانه بختور دی علي او د فقیرۍ په محاذونو سربالا پاتې دی د فقیرۍ په محاذونو سربالا پاتې دی د معرفت پر رڼاګانو منور دی علي او هغه فاتح دی د خیبر نو اباسین مسیحي واه واه ډېر ښه حمزه بابا ته به کوم اشاره کوي هغه فاتح دی د خیبر نو اباسین مسیحي چې ازمره دی د الله نو زورور دی علي ډېر ښه په مرتبه کې له همه یارانو بر دی علي حضرت د علم خاریه ده د دې ور دی علي او په آخر کې سماعت ګوټ کې د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په درناوي کې وینه مدام کوي غرزنګ د محبت له زوره
د مرګ आवाज مې د جانان عقیده نکړه نورا چې هوایی شي د بندیز هر پنجره ماتوي روح چې پرواز کوي په حق پسې د خپله کوره حسین دنیا ته د رښتیا ویلو څه وښودو حسین دنیا ته د رښتیا ویلو څه وښودو بې صداقته شوله هره چاره سپوره سپوره د صداقت تنده یې ماته کړه په خپلو وینو د صداقت تنده یې ماته کړه په خپلو وینو د ژوندانه غېږه یې کړه په شهادت ټکوره چې غلامي یې د دوران چرې قبوله نه کړه چې غلامي یې د دوران چرې قبوله نه کړه د مینې لاره یې دنیا ته بې اصوله نه کړه په وچو شګو کې د مینې داویدار پاتې شو په وچو شګو کې د مینې داویدار پاتې شو د محبت د چینې غاړې ته چینار پاتې شو واه 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 ډېر ښه دی په وچو شګو کې د مینې داویدار پاتې شو د محبت د چینې غاړې ته چینار پاتې شو په تورتمونو کې یې پیل کړه د رڼا رنګونه په تورتمونو کې یې پیل کړه د رڼا رنګونه چې را څرګند یې کړل د جبر د سحري حدونه ته په تش لاس د جنګ آغاز وکړو او ویې ګټو ته په تش لاس د جنګ آغاز وکړو او ویې ګټو ته د یقین په تیغ سوري کړه د جابرو زړونه ټوټې ټوټې شي دړې وړې شي خو ننګ نه پرېږدي ټوټې ټوټې شي دړې وړې شي خو ننګ نه پرېږدي نه ښکته کېږي په یو حال کې پښتانه سرونه جذبه چې وي د اوبخور که غرغنډې ورېږي جذبه چې وي د اوبخور که غرغنډې ورېږي رازرغونېږي په میرو کې د ګلاب ګلونه دغه مرام په حق پرستو ایمانونو شوی دغه مرام په حق پرستو ایمانونو شوی په کربلا کې بلا کرد ارمانونو شوی اوس د وختونو د سوکړې پکې څه کار پاتې شو اوس د وختونو د سوکړې پکې څه کار پاتې شو چې اباسین ته د فکر لالازار پاتې شو زه یې هر کال په سپینو اوښکو خصمانه کومه زه یې هر کال په سپینو اوښکو خصمانه کومه حسینا هر چاته هم دغه ترانه کومه چې کربلا کې یو ظالم له حسین سټ مات کو چې کربلا کې یو ظالم له حسین سټ مات کو چې یو فقیر د یو بادشاه غرور چورلټ مات کو